خدمتګار بله لیکنه خپره کړې ده. نیازی سوی پڅ غبرګون: افغان دولت باید د خپلو نوامیسو او ګټو د خوندي کولو لپاره د ګاونډیانو د کږې خبرې شخ ځواب ووایي. پاکستان او ایران د افغانستان هغه ګاونډي هیوادونه دي چې تل زموږ په هیواد کې بې ځایه مداخلې کړي او دوی له افغان دولت سره تل دښمني پاللې ده. څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د ایران سرقونسل په یوه خبري کانفرانس کې افغانستان یو ځل بیا اشغال شوی هیواد وباله چې تر اوسه په مقابل کې افغان دولت کوم غبرګون ښکاره کړی نه دی او همداسې چوپه خوله پاتې دی. څو ورځې دمخه که افغان مظاهرچیانو چې شمېره یې سلګونه تنه وو په هرات کې د ایران قونسلګرۍ په ډبرو وویشته، دوی له افغان دولت نه وغوښتل چې د هغو 14 وژل شوو افغانانو د جسدونو غم وخوري چې په ایران کې بې درکه دي او دوی ته نه دي سپارل شوي. د سرقونسل په دې څرګندونو باندې تېره ورځ د مشرانو جرګې او ولسي جرګې ځینو غړو کلک غبرګونونه وښودل او د دوی دغه څرګندونې وغندلې. د دې ترڅنګ یې پر افغان دولت هم غږ وکړ چې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې دې بې ځوابه نه پاتې کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې ایران په افغانستان باندې دا ډول نیوکې کوي، بلکې له دې وړاندې هم یاد هیواد زموږ خاورې ته د اشغال شوې خاورې خطاب کړی او آن په کابل کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدي نژاد د جمهور رئیس کرزي د سترګو په وړاندې په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي چې د افغانانو خاوره اشغال شوې ده، خو افغان دولت بیا هم پر وړاندې چوپ پاتې شوی دی. په ایران کې تر 2000 زیات افغانان بندیان دي چې ایران د نشهیي توکو د قاچاقو په تور نیولي او په دې کې له 250 څخه زیات کسان اعدام شوي دي. په بندي افغانانو کې نور ډیر داسې کسان شته چې د اعدام حکم ورته شوی دی، خو تر اوسه پورې افغان دولت نه دی توانېدلی چې د نورو بندیانو سرنوشت معلوم کړي. څو میاشتې وړاندې هم مشرانو جرګې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته ورغوښتی و چې د نورو خبرو ترڅنګ به له ایران نه د افغانانو د اعدامولو په اړه معلومات وغواړي، خو مرستیال د خپلو معلوماتو په ورکولو کې ویلي و چې ایران نه غواړي افغان دولت ته په یاده برخه کې معلومات ورکړي، ځکه دا هیواد پر افغان دولت د فشار راوړلو لپاره له همدې وسیلې نه کار اخلي. ایرانی دولت غواړي چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري ترڅو په افغانستان کې اقتصادي ګټو د افغانستان پریمان اوبو ته لاسرسی ولري او همداشان د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره بازار له لاسه ورنه کړي. خو له بلې خوا بیا دا هیواد پر افغان دولت او افغان خاورې داسې لفظي ګزارونه او بریدونه کوي چې هغه هیڅکله د زغملو نه دي او نه به یې کوم افغان د زغملو توان ولري. لیکنه په پای کې زیاتوي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید ټولو هغو هیوادونو ته چې د دې هیواد په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي ځواب په وخت ورکړي او په خاص ډول د ایران پر وړاندې خپل ځان دومره اړ ونه بولي، ځکه زموږ ګټې دومره په ایران کې نه دي خوندي لکه د دوی ګټې چې په افغانستان کې دي. د دې ترڅنګ افغان دولت ته دا هم پکار دي چې په نورو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د راوستلو لپاره هڅې وکړي او همداشان د ځوانانو ته په دې هیواد کې د کار زمینه برابره کړي چې نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې له تګ نه راوګرځول شي. چې دا سلیکنه خدمتګار خپره کړې وه نیازی صاحب. همدارنګه شهادت ونیزي او بله لیکنه هم خپره کړې د افغانستان په اړه د نړیوال بانک خوشبیني او اندېښنې. کابل رسنۍ نړیوال بانک وایي افغانستان به له 2014 کال وروسته چې کله له دې هېواده د ناټو ځواکونه وځي د امنیتي ستونزو له کبله د هغو پرمختګونو په ساتلو کې له ستونزو سره مخ وي چې په اقتصادي او نورو برخو کې په تېرو 10 کلونو کې کړي دي. د فرانس پریس خبري ایجنسۍ راپورونو له مخې نړیوال بانک په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې دغه بانک پروګرامونه په افغانستان کې په مختلفو لکه د عامې روغتیا، مخابراتو او د ټولنې د پرمختګ په برخو کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. خو دغه راز خبرداری ورکوي چې له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي،
د شویو پرمختګونو ساتل او دوام به له ستر خطر سره مخ وي، ځکه په ملکي برخه کې وړتیاوې کافي نه دي او د بشري منابعو پلانونه محدود دي. په دغه راپور کې د حکومت کمزورتیا ته ګوته نیول شوې. په تیره بیا ویل شوي چې په سیمهیز او محلي سطح د ادارو نشتوالی د دې خطر رامنځته کوي چې په ملي سطح د پروګرامونو عملي کېدو ته دوام نه مومي. نړیوال بانک وايي په ولایتونو یا ولسوالیو کې د باثباته ادارو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په کلیو بانډو کې د پانګې اچونې په برخه کې اقتصادي پروژې دوام ونه کړي، بیا هم په نتیجه کې چې بیا هم نتیجه ګټوره نه وي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په ملکي برخه کې پلان جوړونه د پوځي سکتور په نسبت ډیره ورو ده چې دا د افغانستان د ادارو ترمنځ تعادل له خطر رامنځته کوي. نړیوال بانک وايي په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د روغتیايي خدماتو برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. ټولو ولایتونو ته لومړني روغتیايي خدمات رسیدلي او د ماشومانو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د پوهنې په برخه کې هم ډیر پرمختګ شوی دی. په لومړنیو ښوونځیو کې په تیر 2011 کال کې د زده کوونکو شمیر 7 میلیونه او 2 لکه ته رسیدلی، حال دا چې په 2001 کال کې 1 میلیون زده کوونکي وو. زده کوونکي ښوونځیو ته تلل. د ښځو زده کوونکو شمیر چې یو وخت ډیر ناڅیز و اوس نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی. نړیوال بانک دغه راز په راپور کې وایي چې د ضد و نقیض سلا مشورو د مرستندویو موسسو د پروګرامونو ترمنځ رقابتونه د امنیتي ستونزو ترڅنګ د بیا رغونې او اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. نړیوال بانک وایي چې دغه بانک پروګرامونه په افغانستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې عملي کیږي. امنیتي وضعیت د افغانستان د پرمختګ او د نړیوالو مرسته کوونکو په لاره کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. بانک د کارکوونکو د نشتوالي یادونه کوي چې افغانستان ته واستول شوی، وایي همدا مسالې دا بانک د خپلو پروګرامونو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. نیازی صاحب دلته برخلیک ونیزه هم راغلی ده او برخلیک دا غټ سرلیکونه خپاره کړي دي. وایي امریکا ته د جمهور رئیس کرزي راتلونکی سفر د حقایقو، اندېښنو او ننګونو په رڼا کې. دا یو سرلیک دی. بل سرلیک دی وایي موږ سوله غواړو، نه د افغانستان تجزیه. پښتانه د یو مهذب قوم په حیث هیڅکله هم ترهګر نه بلکې د استعمار د انتقام نښه ګرځېدلي. بل سرلیک دی وایي زموږ په نظام کې اداري فساد د پراخو ناورینونو لامل دی. نړیوال د نور افغانستان ته سګرټ او تمباکو نه راواردوي. دا یې بله لیکنه ده. سرلیکنه هم خپره کړې ده. وایي د جنگ په ورځ اس نه چاغېږي. دا د سرلیکنې سرلیک دی. نور په زړه پورې او یو څه معلوماتي مطالب هم خپاره کړي دي، خو زمونږ د خپرونې وروستۍ شیبې د ګران لیدونکو همدومره وخت لرو چې د هېواد ورځپاڼې ځینې غټ سرلیکونه تاسو ته در وپېژنو او د مطلب ویلو نه به تیر شو. وایي حامد کرزي د شهزاده اغا خان د زیږېدنې د 80مې کلیزې له امله مبارکي وویله چې د هېواد سرلیکونه ده. وایي جمهوري ریاست د ننګرهار د 9 شهیدانو کورنیو او 2 ټپیانو ته د نغدي مرستو د ورکړې په اړه د یو حکم پر بنسټ پلاوی وټاکه. د افغانستان او جرمني په لرغوني او پیاوړې دوستۍ ویاړو او د دغه هېواد له مرستو څخه د زړه له تله مننه کوو. جرمني به له افغانستان سره په 2014 کال کې د افغان ځواکونو د روزنې او بیا رغونې په چارو کې مرستو ته زور ورکړي چې دا د جرمني جمهور رئیس دا خبره کړې ده. له تور لیسته د طالبانو مرکچیانو د نومونو لرې کول د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابروي.
جرمني د افغانانو لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو په منځ کې ځانګړی مقام لري. په ننګرهار کې لسګونه وسلوال طالبان نیول شوي دي. پکتیاوال له حکومته د پرمختیایي پروژو پلي کول غواړي. د ورېښمو د لارې بیا احیا کول او د سارک، شانګهای، ایکو او په نورو سازمانونو کې غړیتوب د افغانستان تاریخي ماهیت. د نړۍ د فیلسوف محمد صدیق افغان په نامه خاص مډال په نړۍ کې جوړ شو. تر اوسه 1400 افغان متخصصین هیواد ته راستانه شوي. په خیمو کې په څه د پاسه 2700 میشتو کورنیو مرسته وویشل شوه. د علامه فیضاني د مقام درناوی وشو. په عامه اداره کې د بدلون بهیر د دولت کاري لومړیتوب دی. په کراچۍ کې د ګوزن ضد واکسین کارکوونکي وژل شوي. ښایي جان کیري به د هیلري کلینټن ځایناستې شي. د مصر لوی څارنوال استعفا ورکړه. بوډا برلسکوني له خپلې ځوانې ملګرې سره کوژده وکړه. د روسیې جمهور رئیس هند ته ځي. دا سرلیکونه قدرمنو لیدونکو هیواد خپاره کړي وو او په دې سره زمونږ